د هنر پوینټ درنو مینوالو سلامونه او احترامات می قبول کړئ. درنو دوستانو، یو ډیر افسوسناک خبر در سره شریکوم چې یوې ښځې خپل خاوند د یار په مرسته قتل کړی دی. ویل کېږي چې دغې جینۍ له دغې هلک سره په مینه واده کړی و چې دغه هلک مالداره هم او ډیر جایداد یې و، نو ښځې ورسره داسې ظلم وکړو چې قتل یې کړو. دغه ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټول معلومات نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در رسي. دوستانو، یوې ښځې خپل خاوند د یار په مرسته ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو. داسې ویل کېږي چې جینۍ له دغې هلک سره په مینه واده کړی و چې بیا یې خپل خاوند په ډزو وویشتو. د قتل وجه یې دا وه چې د هلک ډېر جایداد و او ښځې یې غوښتل چې دغه ټول جایداد یې په نوم شي او هغه داسې نه کول، نو ښځې یې د یار په مرسته باندې ښځې یې د بل هلک سره هم یارانه وه چې د هغه په مرسته یې خپل خاوند قتل کړی دی. ټول معلومات د سی سی ټي وي کیمرې نه وشو چې د ډزو نه بعد له دغې کور نه یو سړی وځي چې د ځان نه یې یو غټ څادر تاو کړی و. نو پولیسو دغه سړی هم د نیولو کوشش شروع کړی دی. ممکنه ده چې ډېر ژر به ونیول شي. دوستانو، که وګورئ نو داسې ډېر ظلمونه شروع دي چې پکې خاوندان ښځې قتلوي او یا ښځې خپل خاوندان قتل کړي. دوستانو، دغه واقعه هم په کراچۍ کې شوې ده چې د هلک نوم شعیب دی او د جینۍ نوم سمیرا دی. دوستانو، که پوهیږئ نو د ښځې او خاوند ډېره خوږه رشته وي، خو د ځینې ظالمان یو بل بې ګناه قتل کوي. دوستانو، دا یو ډېر دردونکی خبر چې در سره مو شریک کړو. حد ابد بریالي اوسئ. ویډیو کتلو مو یو جهان مننه. چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.